اول اختلاف دا و چې دوی ته ځینې د ګاونډیانو کرنیلان میجران او بریګیډران راتله د کشمیر د جهادي تنظیمونو مشران موږ نه پټې ورسره لیدلي وو حافظ سید خان سره زموږ زري چې موږ ته خبر راوړ بیا ما ورنه پوښتنه وکړه دا ولې ما ته یې ویله دا خلک موږ ته پیسې راکوي ته موږ ته ما ورته ویل افغانستان ته مه ځئ دا پاکستان موږ باندې حق لري چې هلته د شریعت د نفاذ دپاره موږ جهود وکړو جهاد وکړو دغلته پاتې شئ هلته که ځئ مسلمانانو خپلو منځ کې جنګونه راځي یا غلګر پاتې کېږي دا خبره ونه مله ما ته یې ویل ته موږ ته پیسې راکړه موږ به دلته جنګېږو دا خلک موږ ته پیسې راکړي مال دا خو د پیسو دغه شو دا خو جهاد نه شو نو ټول په دې باندې پوه شئ چې دا خلک د بل چا خلک دي زموږ او ستاسو نه د دین کې را سره شریک دي او نه زموږ په وطن کې او نه په عنعناتو کې نو د دغه خلکو د صفوفو نه هغه په هر نوم باندې د باغیانو ډلې نو د هغه نه لاس واخلئ د خپل اسلامي امارت سره یو ځای شئ راشئ څوک چې د ظالم سره یو ځای شو د ظالم ملاتړ یې وکړ او په دې پوهېده چې دا ظالم دی نو هغه د اسلام نه ووته نو زه به یا د عیش کې پاتې کېدم او اسلام نه به وتم او یا به اسلام کې پاتې کېدم د عیش نه به وتم معلومه خبره چې موږ مسلمانانو اسلام ته ترجیح ورکوو دا حدیث ما په همدې الفاظو لیکلی دی او که څوک هم په هر نوم باندې هغه که په هر نوم باندې د امارت اسلامي په خلاف را ودرېږي نو که هغه نورو څه خوند ونه لیدلی دا به هماغه رقم خوند ترې وګوري انشاءالله